سلامونه ګرانو ملګرو، نن زه تاسو ښه موضوع کړي ته بیا هم د ګاډلنګ یوه پټه خزانه چېرته چې غرونه شنه فصلونه او میلمه پال خلک ژوند کوي. نو راځئ چې دې کلي ته به موږ څنګه ځو. ما خپل سفر شروع کو د نیر په خوا کې او ځان مې راورسو شموزو کلي خواته. دا زما د خوښې کلی شموزو چې کله وړوکي وو نو دلته به د خپلې نیا سره راتلو. راځئ نن ته د شموزو د کلي ښایسته دا بالکل د غره په لمن کې آباد ښکلی او ښایسته کلی دی. راځئ زموږ سره اوسئ. شموزو کلي ته رادننه شوم ملګرو. لاول خو به د شموزو مشهور کویه خیمه یو تاریخي کویه دی لګي. دا شموزو یو وړوکی شان بازار دی او ډېر ښکلی او ښایسته بازار دی. یو ښایسته جومات تاسو د اوبو نه کتلی شئ ملګرو. دا هغه تاریخي کویه دی او دلته پکې خلک هم لامبي. نو تاسو زه کویه خیمه ځای بدل کې او دا مخامخ چې کومې اوبه ښکاري دا بر د غر نه راځي. راځئ چې دا ول دغه مشهور کویه وښیم او بیا به لاړ شو داسې بره چیني سایډ ته. دا هغه کویه دی ملګرو د شموزو کلي. مخکې چې به کله دلته کې زه راتلم خو په هغه وخت کې دا دیوالونه وغیره نو دا کولاو وو او په دې غور کې چې کوم دی غورګري هم کېږي. دا پکې ډیګۍ ده د لامبلو ځای دی پکې چې دلته خلک پکې لامبي. نو اوس بره ځو چیني سایډ ته. په دې وخت کې زه شموزو کلي له رالم هغه چیني ته کوم چې د غر نه رابهیږي. دا د دې ځای ذاتي خلک دی چې دلته کې لامبول له راغلی دی. دا هم دی دا هم دی دا ماشومان هم دي. تاسو دې اوبو ته وګورئ. دا د های غر نه بر نه رابهیږي. په بر سایډ ته ځو او تاسو ته به دا ښایسته نظارې ښیو د شموزو کلي. دا اوس زه بر سایډ ته روان یم خو ماشاءالله ډېره ښکلې او ښایسته نظاره ده چې تاسو وګورئ. یو طرف ته هم غر بل طرف ته هم غر ډېر چاپېره غرونه او په منځ کې دا ښکلې او ښایسته چې نه رابهیږي. کافي مزل مې وکړو او ډېر ښایسته ځای ته راوختم. راځئ دلته کې بره یوه غټه ونه ده او یو ښایسته ټالۍ پکې اچولی دی چې راځئ هغه هم ستاسو سره شریکه کړم.